السلام علیکم ملګرو. دا لک ولګي د خپل مور چې دنو په خپل باندې وشت او مکمل تور باندې ختم کړه په زړه باندې وشت ښه د خپل خزي په وجه باندې چې نو داسې واقعیا را لار تاسو په جړه باندې مجبور شئ کنه. دا اوس چې دنو په جیل کې ولاړل او یوسف جان چې دنو دینه انټرویو اخلي که تاسو دی واقعیا واورئ کنه تاسو مکمل په جړه باندې مجبور شئ چې زوی لګي کنه خپل مور په خپل باندې ختمي د دنیا نه رخصتي. ملګرو سټ چې تاسو د نوجوان ښکاری کنه دا اوس په جیل کې دی کنه دای نیولای ځکه چې خپل مور ختمه کړل. دینم کاشف دی ملګرو دا وای کنه وای زما مور چې ونه ډیره زیاته دیندار و هغه به د دین ډیر زیات کار کولو و هغه دسی وکنه وای ما چې کله اشته کړم دغه 15 منټه مخکې چې وانه زما مور چې دا نو هغه تلاوت وکړو د قران شریف او قران شریف په دغه ټیم کې ختم کو و چې کله قران شریف ختم کو کنه و زما مور به ورګه د کنه چله به خیراتی سور کول و دغه هغه وکړل کنه 15 منټه مخکې چې دا هغه چې د خیراتی ارڅم ورکړل قران شریف ختم هم وکړو و زما د خزه چې زما د مور به دیو بل سره لګي ورانی وي نو است کې اخر کار دسی وشو کنه چې به ته مانچر واغستله او ما چې د خپل مور نه اشتله وز دا دې سوچ ته وګوره خو ما خپل مور نه اشتله و एकदम چې د زمانه ګولې ولګېده او زما د مور په دې زړه باندې ولګېده او زما مور مکمل تور باندې ختم شوله د خزي په وجه باندې چې ده نو د نوجوان چې ده کاشف نو د خپل مور وشته مکمل تور باندې ختم کړله. په دې ویډیو کې زموږ لپاره هم عبرت ده چې چرته هم د خپل خزو د لپاره د خپل مور خون مکوي د مور خپل مور مخ ختموي ځکه چې مور بیا واپس دنیا ته بیرته نه راځي. ګورای خزه به تبل وکي که څلور خزي په اسلام کې جایز دي خو مور چې د یو پیر د دنیا نه لاړه کنه نو بیا یې ټول عمر د لپاره لاړه نو ټول تم خاصه چې خپل مور ډیر زیات قدر کوي ځکه چې چا مور ژوندۍ کنه هغه ته پته نه وي او چې چا مور نه وي کنه په دنیا کې هغه ته بیا پته وي کنه چې د مور څومره مینه وي او د مور څومره ضرورت وي بچی ته کنه نو ټول تم خواسته کنه چې د خپل مور قدر کوي او کوشش کوي چې یار د خزو په وجه باندې نن سبا ټول کورونه وړاندې یار خزي راواده شي کنه ورونه د یو ورونه سره وړاند شي او بل د مور خیال نه ساتي بل خپل خزي له توجه ورکړي یار دا سره او څه مصیبت او څه ژوندۍ ده هسې مونږ بالکل په جهنم کې وګوره مونږ بیخي فضول ژوندۍ تیرو ځکه چې مونږ خپل مور له ټایم نه ورکو خپل د مور خیال نه ساتو مونږ ټول له پکار ده کنه چې د خزو په بجای چې د مونږ خپل مور له لږ هم ټایم ورکو دغه چې دنو هغه هم قدر کوو